معلومیږي خو انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تېر ورځ موږ کوم ځای ته رسېدلي ورته ورد پروګرام را خلاصومه ښاویو ته او دا به نورمال حالت وي. ښه راځو انځر ته تر سمارت آرت 4 ته پورې او سکرین شاټ هم حامل دا چې خو مشکل نشته انشاءالله. مثال تاسو راځئ داسې مشکل درته پیښ شوی ده تاسو وایئ مثال زه بسم الله الرحمن الرحیم لیکم اوس یې په پښتو درته لیکم صحیح شو راځم بسم الله الرحمن الرحیم ورته لیکم رحمان الرحیم دا مې ولیکل رحیم راغی که رحیم سم نه ملګي ډېر کوچني دا راغټوم مثال خبر راځو تر دې دا بس کنټرول به ونیسئ او شپ به ونیسئ لیس دین او ګریټر دین دا علامې دي صحیح شو دا مې رسم کو یا مې دا ولیکل اوس راځو اول دغه آوټلاین چې ده دا همر ختم که او هغه آوټلاین او پیل چې دواړه ور ختم که اوس دا بسم الله ستاسو لیکلی غواړئ چې دا داسې ګوله وي که نه نو بیا به دا ټول انتخاب کوئ بیا وروسته به ګورئ دلته ورډ سټایل ته راسئ ټیکس افیکټ ته به راسئ دلته چې راغلی دلته به ټرانسپرنټ ته راسئ مثال په دغو شکل سره دی دغو شکل سره دا شکل سره دا شکل ورته انتخاب کړو ګوله شوه که نه شوه ګوله د دې زیړو نقطې نه بیا کولی شئ مثال داسې لا زیات او کمه که یا ګورئ دا شپ داسې کش کوم هغه څنګه کېږي لا ګولېږي او که داسې کش کوئ مثال بېرته سر هم خلاص انشاءالله دا زیړه نقطه ګورئ په هر شیپ کې ډېره مهم دلته په هر شیپ کې درته راځي مثال په دې کې خو نشته مثال راځم دا انتخابم دا مې انتخاب کړه اوس ګوره دا زیړه نقطه وینئ له دا مثال داسې کش کوئ دغه لا ګولېږي داسې یخ کېږي دایروي شکل داره بېرته داسې کش کړه رکټینګل جوړ شو که جوړ نه شو یا مثال راځو دغه یو وخت کومه دغه شیپ مې رسم که په دې کې هم راځي ګوره دې کې بیا دوه نقطې راغلی داسې کش ګوره بیخي نه راسو او دا مثال دا داسې پسې کش که دا داسې خپرېږي بسیار سر خلاصېږي په هر شیپ کې زده درته راتله نو هغه بیا تاسو خپله کار کوئ دا هم ډیلیټوم دا هم ډیلیټوم او دا هم ډیلیټوم نور دا بسم الله زه دا هم ډیلیټوم په دې خو سر خلاص شو انشاءالله اوس راځو بیا انځر ته انځر ته کله چې رالې دلته لینک لرو لینک څه کار کوي تاسو مثال لیکئ زه به انګلیسي کړم دلته لیکئ خالد ولید ښه مثال ولید لیکم او محبوب لیکم صحیح شو محبوب مې ولیکو او دلته مثال ورته لیکم چې نور الله مې ولیکو نور الله مې ولیکو او مثال دلته ورته لیکم چې عمر مې ولیکو او عثمان مې ولیکو بل څوک پاته شو حبیب 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 پاته شو صحیح شو دا هم پوره شو اوس دا نفر ما ولیکل نور لاندې تاسو ورته ولیکئ داسې دا کوم نفر چې ما ولیکل اوس خو دا ساده نومونه دي خو ته وایه چې زه کله په د خالد باندې ډابل کلیک وکړم یا کلیک وکړم ما ته د خالد عکس راسي یا مثال په دې ولید باندې کلیک کوم دا د چا نوم چا عکس دې راسي د ولید عکس دې راسي یا مثال غواړئ د دې نفر په اړه کوم معلومات تاسو لیکلي هغه دې راسي مثال محبوب باندې کلیک کوم ما ته د محبوب ویډیو راسي مهده صحیح شو نو بیا راځئ په دې باندې کار کوو له لینک څخه یې کار کوو څنګه دا به انتخاب کې وروسته لینک دلته اکزیسټینګ فایل لرو له بل پروګرام یا مثال که بل پروګرام کې معلومات لیکلي یا د مثال عکس بیا به اکزیسټینګ ورته انتخابوئ او که پلیس ان دس ډاکومنټ ورته انتخابوئ بیا به په خپله ووډ کې مثال په اخره صفحه کې عکس دغه ورسره لینک کوئ صحیح شو نو زه به چېرته انتخاب کوم اکزیټینګ ځکه زه له بل فایل راوړم اوس راځه مثال دلته پر اوس باندې کلیک وکړه چیرته شانې ورته ډیسکټاپ صفحه دې کوم عکس ده ورته دا ولسم ده صحیح شو دا ورته اوکې کوئ اوس دا څنګه شو شین شو شین څه معنا شین معنا چې عکس پې ورغلی لینک شو ارتباط یعنې څه رقم لینک شو صحیح شو اوس راځه په دې باندې کلیک وکړه چې هر څوک کلیک کوي نه راخلاصېږي دلته ګوره کرسر نږدې که څه درته وایي وایي کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک یعنی کنټرول بټن ورسره ونیسه بیا کلیک وکړم دا به بیا تعقیبولی شي کنټرول ونیسه اوس دا لا شکل را رانغی یو کلیک وکړه اوس دا درته وایي چې دا یس که یس که اوس به ګوره هغه د خالد عکس تاسو ته دا راسي دغه درس سر هم خلاصو اوس ته وایې چې دغه ولید یا محبوب چې ده غواړم په دې د دې یوه ویډیو ده نو غواړم چې ویډیو پر راخلاصي نو دا به ټول انتخاب کې لینک ته به راسې نو بیا به ورته انتخاب مثال براوز ته راسه براوز ته سره له مثال زه دلته ورته انځم ډیسکټاپ صفحه به کومه ویډیو یي که به نه وي نه دلته نشته نیو فولډر ته راځم مثال لاندې راځم
مثال دغه ویډیو ده صحیح سو how to draw simple village دا کور ده غواړم چې دا پر خلاص کا انتخاب دا ورته انتخاب کا دا هم ورته وکي کا اوس دا سره کوم سو دا هم لینک سو اوس بیا دې کلیک کوم نه خلاصيږي ولې کنټرول به ونیسي بیا کلیک وکي او دا هم یس کوي ګوره ها ویډیو به درته خلاص سره داسې کول چې څو نفر په باندې یو عکس خلاص کړو نه هغه بیا ټول داسې وکړي ټول داسې انتخاب ورته انتخاب کړه اوس داسې نو تا داسې لیدلی چې د خالد او د ولید او د حکیم د محبوب چې دی ټولو یو عکس خو سر که یو ځای ولاړ نو خو یو ځای بیا هغه داسې ورته انتخاب کړه چې ټول که یو ځای ولاړې سر هم خلاص انشاءالله بلکې چېرته مثال زه دلته نورې صفحې اضافه کوم صفحه څنګه اضافه کېږي پوهېږئ کنټرول انټر وهئ صفحه اضافه کېږي اوس راځه مثال دلته یو عکس اضافه کوم دلته راځه ما یو عکس به درته راخلاص کړم مثال دغه 15 درس اکسس ده اوس دغه عکس چیرې ده څومره صفحه کې ده په 12مه کې ده په 12مه صفحه کې ده که غواړې چې مثال اوس دغه کومه صفحه یا کوم عکس ده دا اوس په وټ پروګرام کې ده خپله له دغه عثمان سره سره کې لینک نو بیا به راځي مخکې هم له بل فایل نه راوړل اوس دغه فایل کې ده نو بیا به څه شی ورته انتخاب کې پلیس اندس اوس کوم یو د چې د هیډینګ د مثال ورته انتخاب کې مثال هیډینګ 1 او هیډینګ 2 او هیډینګ 3 ورته انتخاب کې اوس راځه کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو دا هیډینګ 1 هغه پکچر یې ولې رانه پکچر رانه ورته حبیب ته راسه لینک ته ولاړسه اوس دس پلیس بوک مارک دلته فقط خط درته ښکوي عکس نه درته ښکوي موږ ګوره هیډینګ هغه ورکړی دی مثال نومونه ورکوي خو خط یې نه ورکوي سر خو خلاص و اوس که دلته دا کلیک کړی کنټرول ونیسه په عثمان باندې کلیک وکړه چیرې به ولاړ شي عثمان ته به ولاړ شي ګوره عثمان ته صحیح سو نه عکس نه ښکوي فقط نوم ورکولی شي بل راځو بوک مارک ته بوک مارک څه معنا مثال راځه مساوي آر ان ډي قاو شروع دومره معلومات مثال د خبرې ولیکل او دا هم انټر کړه اوس څو صفحې لیکنه ده اوله صفحې لیکنه ده غواړې چې بوک مارک یې مارک کول صحیح سو په نښه کول راځه مثال دا ځان ته عنوان نه کړه دا عنوان دی که دا ټول انتخاب کړه دا د مثال د نن ورځې مطالعه ده دا انتخاب کړې وروسته بوک مارک ته راسه د چا په نامه دلته ورته دا د ویډیو په نامه کړه صحیح سو ویډیو مې ورته ولیکله او دا هم اټ کړه دا داسې اټ کړو لاندې راځه بله ورځ راغلې مطالعه دې وکړه تر 2 مک پورې صحیح سو دا 2 مک ورته انټر کړه دا به ټول انتخاب کې ټول هم انتخاب کړل وروسته بیا بوک مارک ته راسې بوک مارک ته سره راغلې دلته ورته ولیکل 2 مک دلته فاصله نه ورکوي ټول میک ورته ولیکل وروسته یې اټ کړه دا هم اټ سو درېیمه ورځ راغلې مثال مطالعه دې وکړه تر ریډینګه پورې صحیح سو نو دلته ریډینګ ورته انتخاب کړه ریډینګ چې انتخاب کړو نو دلته بوک مارک ته راسه ورته دا د چی شي د ریډینګ په نامه کړه او دا هم ورته اټ کړه له یو وروسته لاندې راسه یو بل هم ورته اټ کوم مثال تر دمزه پورې صحیح سو دیم هم داسې لاندې راولم ټول انتخاب کړه ټول داسې انتخاب کړو بوک مارک ته به راسې او دا هم د دمز په نامه او دا هم اټ څو عنوان نسو سلور صحیح سو اوس اوله صفحه ورته راته خالي کړه کلیک وکړه پر سره انټر کنټرول انټر کړه صفحه به خالي شي اوس دلته کلیک وکړه مثال اوس ته غواړې چې هغه اوله څلورمې ورځې پورې مطالعه کړو چې هغو ځای ته ولاړ شې اوس داسې خو تلل ګوره ډېر سخت دی چې مثال کوم ځای و نو راځه بوک مارک ته راسه بوک مارک ته چې راغلې ورته ریډینګ ته مې بوځه ریډینګ باندې کلیک وکړه ګوټو ریډینګ ته یې بوتله کلیک ونه ول نه معلومېږي دا کلوز کړه ګوره معلوم شو که معلوم نه شو بېرته راسه بیا بوک مارک دراسه ورته نه ویډیو ته ما بوځولنې ته یې مثال ورته دیمس هم بوځه ګوټو باندې کلیک وکړه ګوره دیمس ته راغی ټومیک ته مې بوځه ګوټو باندې کلیک وکړه ګوره هلته نه معلومېږي دا کلوز کړه هغه ګوره درته معلوموي سر هم خلاص انشاءالله اوس دغه له دې ځای مثال ته وایي چې دا هم ډېره سخت خبر ده چې مثال هر وخت دلته بوک مارک ته راځم کلیک کوم بیا ګوټو باندې کلیک کوم نو دا ځي ته وایې چې نه داسې چل یې نه کوي داسې دې وکړي چې زه مثال راځم دو ځای کې مثال هغه فهرست درته جوړ کړي فهرست خو پیژنې لیست درته جوړ کړي مثال خبرې نو بیا به راځې له کراس ریفرنس نه به استفاده کوې اول خو به تا بوک مارک کړي نو وروسته کراس ریفرنس ته راسه اوس دلته چې نمبر ATM ضرورت انتخاب ده دلته چې ښیي نه دلته به راسې چې شي اوس ها بوک مارک و هیډینګ و کاکسونه و چې شي ما کړل
بوکمارک مې کړو بوکمارک انتخاب که ګوره دا څلور عناوین چې دي موږ بوکمارک کړي وي لیست را اکران وای انتخاب کا انزرت که دلته به راسي انتخاب که دوهم انزرت که هغه به هم راسي دریم انتخاب که انزرت که هغه به هم راسي څلورم انتخاب که انزرت که هغه به هم راسي سر هم خلاصو اوس راځه پورته ولاړ سئ دی کله چې مثال راغی ښه دلته ورته چې ایرور ناټ اویلیبل دا ولې نه راځي دا ګورئ اولنی هغه دغه ویډیو چې ولا ولې نه راځي هغه موږ په څومره صفحه کې بوکمارک کړی په اوله کې خو اوس موږ څومره صفحې ته بولئ دوهمې صفحې ته راغلو دا ځکه دلته وایي چې څه رقم شو دلته یو ایرور راغی مشکل راغی خیر دا درې دې راوړل اوس بیا فقط په دې باندې کلیک وکړه نو هغه به تا یو غوجې ته ولې خو بیا څه درته وایي چې کنټرول پلس کلیک ټو فالو دس لینک کلیک وکړه اوس ګوره ریډینګ ته یې راوستې که رانوستې بېرته ولې صفحې ته ولاړ شه ورته نه کلیک وکړه دیمز کلیک وکړه ګوره دیمز ته دې ولې سر هم خلاص انشاءالله خو اوس بیا تاسو وایي دا خو صحیح ده راوست ټاپ بټن پریس کې داسې فاصله ورکوي صحیح شو زیاته تو وایي د هر عنوان ته یې دلته پیج نمبر هم اوس پیج نمبر معلومیږي زه په څومره صفحه کې ده بیا به کراس ریفرنس ته راسي دلته به چی انتخابي بوکمارک به انتخابي دلته بوکمارک ټکس انتخاب ده دا درته نه پیج نمبر انزرت که دې به پیج نمبر راسي دوهم ته کلیک وکړه دوهم داسې کلیک وکړه ټاپ بټن داسې پریس کړه کله داسې مثال داسې پریس کړو یو وروسته بیا مثال ورته وایي چې دلته د دې پیج نمبر هم راولئ چې دا دیمز ده انزرت کړي هغه پیج نمبر هم درته راوړي دریم کې کلیک وکړئ وروسته بیا راځي مثال بوکمارک داسې ټاپ بټن پریس کړه بیا وروسته ورته وایي دا چې ده ټو میک او دا هم انزرت کړه دریم خاص خراب دا اول اوس ګوره راسه دلته اوس ټول لینک هغه پیج نمبر هم شته ورسره که نشته اوس که کنټرول ونیسئ په دې باندې کلیک وکړئ هم کار کوي او که دلته کلیک وکړئ هم کار کوي اوس ورته زما درېیمې صفحې ته بوځه کلیک وکړه ګوره ټومیک ته یې بوتلې سر هم خلاص انشاءالله مشکل خو نشته دا و چی شي لینکس کې لینکو بوکمارکو او کراس ریفرنسو بل کمنټ ته راځو کمنټ څه معنا نظر ورکول مثال دا مکمل ختمومه مساوي ارندي قوس شروع قوس بند دا معلومات تاسو لیکلي دي یو مرګري دي درته لیکلي اوس غواړي چې هغه درته وایي په دوجه کې ما کوم ځای غلط لیکلی یا کوم ځای اشتباه کوم ځای اضافه ګي رانه سوې ده نو دا ځای راته په نښه کړه ته راځې دا ګورې دغه ځای چې د مثال ته وایي چې نیو دیمز داسې د مثال ته وایي دا لږ اشتباهي دې کې کړی نو په دې ځای دا به ورته ډیلیټ نه دلته به راځې کمنټ وکړې کمنټ باندې کلیک وکړه کمنټ باندې کلیک وکړو اوس د یوزر نیم چې د حاکمي ده اپیو سیکنډ اګو یعنې لږ وخت مخکې صحیح شو اوس دلته ورته ولیکه پښتو اداري مثال هېڅ مشکل نشته ورته لیکم چې ښاغلی ورته لیکم چې مثال ښاغلی دا کومه جمله چې ده غلطه ده صحیح سو مازې مې داسې ورته ولیکو غلطه ده دا مې ورته ولیکو یو وروسته دا پرېږده د کیبورډ برابر کړم چې ډېر په سخته کېږي دا یو کومنټ چې یو وروسته مثال بیا راځي د وجه کې ورته وایي دا ډیوایس ده دا هم غلط ده دا باید دلته نه بیا کومنټ ته راسه دلته ورته دا لغات چې دا لغات هم غلط دا باید څنګه سي دا باید تبدیل سي صحیح سو تبدیل شي دا مې ورته ولیکو دا داسې ولیکو دا هم په دغه شکل سره پیدا اوس دا ذخیره که کله چې مثال دا اوس هغه نفر ته لږې کوم ملګري ته دا څنګه خلاصوي دلته دوه کومنټ وي نو دا په کوم ځای ورکړی دلته ورته راسه کرسر کېده اتوماتیک درته کوي چې دغه ځای کومنټ ورکړی خو بیا که چېرته مثال هغه درته وایي چې نه ته مثال انګلیسي نه ده زده دغه ځای صحیح ده زه صحیح یم ته غلط یې نو هغسې دغه به بیا داسې نه چې بیا به دا ځای انتخابوي بیا به نه وایي کومنټ ورکوي نه دلته سره ریپلی کله هم په ټیک ټاک کې هم په ټلګرام کې په چا پسې ریپلی کړی فیسبوک پسې چې کومنټ درته وایي چې بیا به ریپلی کوئ ریپلی چې کلیک وکړو یو وروسته بیا دلته ورته وایي مثال نه چې مې ورته ولیکل نه دا دواړه صحیح دي صحیح سو دلته ورته لیکم چې دي صحیح دي ته غلط شوی یې دا مې ورته ولیکل دا یې چې ولیکل نورې پرېږده اوس داسې تا ته راولېږي اتوماتیک درته ښکارېږي دا څه رقم ده دا ته غلط شوی دی او غلطي چې ده نه ده خو اوس دلته نوم د چا ده حکیمي ټیک
دا کمپیوټر چې چا وینډوز کړی هغه وینډوز مرحلې خو درته ویلې ان شاء الله کله چې وینډوز کوئ نوم هم ورکوئ یوزر نیم دا هغه ته چې نوم یوزر نیم څه و دلته هم راځي خو ته وایې دا دې چینج سي بیا به راځي فایل ته چې راغلې آپشن ته چې کله راغلې دلته به ګورئ جنرال انتخاب دلته یوزر نیم لرو اوس څه انتخاب دی حکیمي ټیک ده دلته ورته ولیکه چې مثال خان خالد ورته ولیکه صحیح سو خان خالد مې ورته ولیکو او دا هم ورته ټیک اوس نفس چیز د دې څخه کله چې تو کمنټ او نظر شریکوي هغه به د چا په نامه د خان خالد په نامه څه کوم سره کوم کوم نه هغه به بیرته له سره کوي سره د خلاص ان شاء الله بیرته راځي مثال فایل ته آپشن ته سره له ورته نه دا سره کن که بیرته هغه حکیمي ټیکس مثال ورته ولګو ورته لیکن چې حکیمي انډرسکور ټیک صحیح سو دا مې ورته ولیکل او دا هم ورته سیو کوم وکی کوم اوس بیرته کوم کمنټ چې ته ورکوي هغه بیرته هغه راغلی ګوره حکیمي ټیک سره خو ان شاء الله خلاصو مشکل خو نشته بل چې دا هیډر فوټر دا ډیره اوږده موضوع ده دې کې به سبا ته غیږو له ورسه ټیکس باکس لرو ټیکس باکس کار کوي که غواړئ چې مثال یو ځای کې خط ولیکئ یو ځای کې ګوره دې ځای کې خط لیکل کېږي نه دې خو خط لیکل کېږي نه ځکه دا حاشیه ده دې غواړي دلته خط ولیکئ ټیکس باکس باندې کلیک وکړه نو په شیپ کې به هم دا ویلی وي که نه نو دلته تیار جوړ شوي ټیکس باکسونه د دې نه هم استفاده کوله ګوره د کور پیج په رقم نو د دې نه استفاده نه کوله بیا به راسې دلته ډرا ټیکس باکس باندې کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو اوس ګورئ تاسو ډرا ټیکس یو ټیکس باکس دا څه رقم سو ډرا سو اوس دا بیرته ډیلیټ هم ورته زه خپله رسوم دلته راسه کله سره ډرا ټیکس باکس باندې کلیک وکړو ته دلته رسموم کلیک وکړه اوس ګوره تاسو دلته رسم سو دلته ورته ولیکئ چې مثال څه شی مثال ورته لیکم چې رایټر او دلته ورته لیکم چې محمد خان مې ورته ولیکو صحیح سو دا دې ورته ولیکل اوس غواړئ چې مثال دا دلته د حاشیه کې بیا کومه مینو اضافه کړي شیپ فارمټ اضافه کړي که نه اضافه کړي دا مې ویلې وه ورته د آوټلاین شیپ فیل مابین رنګ یې دا لرې که آوټلاین یې هم لرې که اوس دا برابر سو که برابر نه سو اوس دا ټول انتخاب که ورته لږې غټ هم که سي څوک ښکاره سي نور دا داسې کوچنی کله یو ځای څخه بل ځای انتقالولی سي مثال دلته انتقالوم اوس دا چنګاک ونیسه داسې تاو که داسې داسې تاو کړو اوس دې خواته انتقال کړي مثال په دغو ځای کې څومره ښه ښکارېږي صحیح سو د ټیکسټ باکس او د شیفت ترمنځ فرق خو مې درته ویلی شو څه فرق ده له هغه وروسته بیا دلته کویک دلته ګورئ مثال ایکسپلورر کویک فارټ لر دا څه کار کول کلیک کول دلته د آټو ټیکس لر ګوره موږ دلته لیکو مساوي ار ان ډي څه کار کوي دا لیکنه راوړي ګوره انټر کو دا لیکنه راوړي خو که مساوي هغه خو مې درته ویلی دي نور چې مثال یوه لیکنه غواړي دوه لیکنه غواړي اوس غواړئ چې دا خط چې دا د نور په دغو نه راځي مساوي ار ان ډي قوس شروع قوس بند دا لیکن دا نه راځي ورته زه خپل نوم ورته لیکم دا دې راسي نو بیا به څنګه چل کوو دا به ټوله انتخاب کوو اول به تاسو دا لیکنه ولیکئ دا به انتخاب کړئ که ډېره لیکئ ډېره ورته ولیکئ له هغه وروسته به تاسو راسئ دلته ایکسپلور کویک فارټ ته به راسئ له هغه وروسته اټو ټیکس که چېرته موږ خط نه وي انتخاب کړی دلته زه دا نه فعاله کېږي صحیح سو که چېرته تاسو خط انتخاب کړئ سیو سلیکشن ټو اټو ټیکسټ ټو ګالري ورته انتخاب کړه نه دا به فعاله سي کلیک به وکړئ له هغه وروسته په کوم نامه سره دلته ورته ولیکئ زه ورته چې حکیمي چې کله لیکم دا لیکنه دې ماته راځي چیرې زه راسي اټو ټیکس کې که هیډر کې فوټر کې دا ورته ښکارلی مثلا اټو ټیکس کې کټګري چې جنرال کوم ډسکرپشن معلومات ورکوئ که نه ورکوئ سیو ان نارمال دی نو دا ورته وکړه فقط وکړه اوس له دې څه بیخي زه مساوي ار ان ډي نه لیکم فقط ورته لیکم حکیمي انټر که کله چې انټر کړو نو تاسو ته به دا لیکنه ولیکل سي ولې رانغی بیا به راځو دا به انتخاب کو په حکیمي نامه یو بله وخت څنګه چالو بیا راځم اټو دلته راغلی حکیمي ولې نه راځي ورته راځم ورته خان خالد او دا هم کټګري نارمل او دا هم ورته ورکړي اوس راځم مثال دلته ورته لیکم خان خالد مو ورته ولیکو که نه خان خالد انټر که بیا نه راځي خان خالد ولې نه راځي خبره ده که چې په غټو حروفو کې رک څنګه زه بیا دا انتخابوم یا ټوله لرې کمرې مساوي ار ان ډي قوس شروع قوس بند ټوله انتخاب له هغه وروسته به تاسو راسئ دلته او اټو ټیکس ته
ورته دا راته ذخیره که د خالد په نامه یا خالد خان په نامه او دا هم اوکې که. اوس راځو دا بیخي ډیلیټوو. اوس دلته ورته لیکئ چې خالد یو بل نوی فایل اخلم دلته ورته لیکم خالد خان او دا هم کار نه کوي. ښه خیر نه پوهېږم چې ولې کار نه کوي. دلته اختیار راغلی کلیک وکړه راباسي او که چېرته مثال دا بل ورته انتخاب کړم to take a scheme مثال حکیمي ټیک دلته هم نه راځي ټول انتخاب کړه. راځم دا بیخي ورته بندوم ورته دا بند کړه دا هم بند کړه. اوس بیا راځو وورډ پروګرام را خلاصوم. څه نوم مو ورکړی و؟ خالد خان مو ورکړی و. خالد خان نه راړی ښه خیر. د انشاءالله بل کمپیوټر کې بیا کار درته کوو. نه پوهېږم چې اوس مشکل یې څه دی. بل ډاکومنټ پراپرټي لرو. ډاکومنټ پراپرټي ګورئ دلته هم راځي او په هیډر افټر کې هم درته راځي. موږ دلته چې ویلې انفو میلیو. انفو ته کله چې راځي دا معلومات ته میلیول که نه دا میلیول. اوس مثال دې ته ټایټل ورکوم چې شی دلته ورته لیکم چې لرن کمپیوټر صحیح سو لرنینګ کمپیوټر مې ورکړو صحیح سو. او کومنټ چې دا کومنټ مثال دا کومنټ مې ورکړو وروسته دا معلومات مثال خبرې ورکړو. اوس راوځه اوس که غواړئ چې مثال دلته معلومات ولیکو مثلا یارنډق او شروع قوسبند دا معلومات ولیکل. اوس غواړئ دې معلومات دغه کتاب نوم راسي نو کتاب نوم خو دلته ورلیکئ ډېره سخته ده. هلته به تا تیار لیکلي وروسته دلته راسه ډاکومنټ پراپرټي ته راسه. اوس ورته وایي د ایتور نوم یې چې ده کلیک وکړه حکیمي ټیک اتوماتیک راغی که رانغی. لاندې راسه لاندې سره راغلی ورته وایي د کتاب نوم راخله نو بیا ډاکومنټ ته راسه ګوره هلته کومنټ یې راته واخله. ګوره دا کومنټ ما ورکړی و که نه ورکړی کومنټ یې راغوړ او ورته چې نوم یې راکړه چې شی نوم یې و دلته به کلیک وکړو او لاندې ولاړ سه ورته نوم یې راوړه مثال د کتاب نوم چې بیا به راسې ګوره ټایټل چیرې ټایټل دا دی ګوره لرنینګ کمپیوټر راغی که رانغی هم چیرې لیکلي ول هغه هم په انفو کې لیکلي و خو چیرې راغلو دلته راغلو ځکه چې موږ دلته له چې شی راوړو ډاکومنټ پراپرټي نوم راوړو. له وروسته پیل لرو. پیل نه دا خلاصو. پیل ته کله چې مثال راسو له دلته بیا فارمولې استفاده کوي دغه کله چې مثال ټیبل ته راسو د ټیبل استفاده کوو ګورئ اوټ ته راسئ دغه ځای کې زه یو رقم دلته هم فارمولې استفاده کوي هلته هم فارمولې استفاده په اخر کې وایي که نه په اخر کې نه په اخر کې نه درته وایي داسې ده هلته یې فارمولې ګورئ ټول درته استفاده کړی خو بیا هم سبا درته راګرځم درته صحیح سو. او که چېرته مثال غواړئ چې بولډینګ بلاک دلته کوم مثال ما دلته دا خط چې د خالد خان په نامه ذخیره کړو ابن حکیمي په نامه ذخیره کړو هغه ګوره ټول دلته درته راوړي صحیح سو. دا د حکیمي ټیک په نامه ذخیره کړی ورته دا راته ډیلیټ کړه ډیلیټ یس هغه دا ډیلیټ سو. خالد په نامه ذخیره کړی کوم خط ده دا خط ده ډیلیټ که انزرټ کو هغه صفحې ته راځي او که ډیلیټ کو ډیلیټیږي صحیح سو. دا هم راته ډیلیټ که او دا هم راته ډیلیټ که مثال خبرې دا هم ډیلیټ که دا نور ټول ډیلیټوي بیا ټول ډیلیټ که خو دا نور مه ډیلیټوه دا نور سری ټول خپله کمپنۍ برابر کړی دی صحیح سو. دا مسې ډیلیټ کړو ورسه انزرټ که دا نور کوم چې اضافه کوي کولی شي مثال اضافه یې کړي انزرټ کړي مشکل خو نشته. نو دا و څه شی ټوکس دا سیو سلیکشن هم په دغه شکل سره ده. مثال خبرې اوس راځم دا خط مې انتخاب کو بیا دا فعاله کړي ګوره سیو سلیکشن ټو ګالري ذخیره کوي چا په نامه دلته مثال زه ورته ذخیره کوم چې د میرزا په نامه میرزا مې ورته ولیکو چیرې ذخیره شي دلته کویک پارټ ورته لیکلی جنرال او دا ورته وکیکلی وروسته راځم مکمل انتخابوم ډیلیټوم اوس که دلته میرزا ورته ولیکه دلته هم اوس کار نه کوي نو خیر دا به انشاءالله بیا بل هغس کار کوو صرف دې کمپیوټر کار نه کوي که نور هم کار نه کوي صحیح سو. مشکل خو نه لرئ. نو سبا ته به هیډر او فوټر له وروسته بیا د موضوع کو سوال پوښتنه خو هم نه لرئ. نو دغه و د نن ورځې درس